د طالبانو او پاکستان اړیکې بیا څنګه ولې خرابې شوې دي؟ سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د ادعاو دوام کاکړ افغانستان کې د ټي ټي پي د مرکزونو په حق اندېښمن یو. د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکړ له ترکي رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر ډلې روزنیز مرکزونه لري. دغه جګپوړی پاکستاني چارواکي زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه یې خپله اندېښنه د دغه هیواد له سرپرست حکومت سره شریکه کړې ده. انور الحق کاکړ ویلي اوس موږ د افغانستان د سرپرست حکومت د هوډ او ارادې په اړه قضاوت نشو کولی، خو موږ خپلې اندېښنې لرو ځکه د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر ډلې په افغانستان کې ژوند کوي او د هغوی روزنیز مرکزونه هم هلته دي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د لومړي وزیر په خبره د ننګونو سره سره اسلام آباد د افغانستان سرپرست حکومت سره د تعامل په حال کې دی. ښاغلي کاکړ په دې هکله ویلي زه هیله لرم چې د ننګونو سره سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې موږ وکولی شو په لوړه کچه تعامل ولرو، ځکه له سیمې څخه د داسې ډلو له منځه وړلو د دواړو هیوادونو په ګټه دي. ورته مهال د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ډاډ ورکوي چې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نشته او د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ته وویل افغانستان نه غواړي چې هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، نه غواړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او موږ نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولو هیوادونو سره نیکې اړیکې لرو. د سیاسي چارو شنونکی جاوید مومن وایي پاکستاني چارواکو د دا ډول څرګندونو د دواړو هیوادونو په زیان دي او که دوی دا ډول څرګندونې کوي نو بیا باید په دې اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، ثابته کړي چې ټي ټي پي د افغانستان په خاوره کې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ستونزو د حل په موخه د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او د اسلامي امارت له چارواکو سره یې خبرې اترې کړې وې.